د پښتو ژبې ترون مترقي شاعر ادیب او ژبپوه ارواښاد منتظر بیټني دیارلسم تلین د بیټني ځوانانو لخوا لمانځل شوی. په دغه سلسله کې د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې د یوې غونډې تابعیه نیول شوې وه چې پکښې لیکوالانو، شاعرانو او پوهانو د منتظر بیټني په فکر او فن رڼا واچوله. سورای د وصل بیرته رانموړه، ساکی جام ته خو مې وګوره لا نیم دی، ستا په مخ کې منتظره ستا په مخ کې منتظره ساده باده دی، گنی نورو تا پخده چلوے فہیم دے، ماتی می در پاتی دی خو بیا ملنڈ ما ویا، پاتی بمی ماتی کڑی اشنا ملنڈ ما ویا. پوهانو وویل منتظر بیټني چې د پښتو ادب ته څومره بخښنې کړې هغه د نه هېرېدو دی او پښتو ادب او شاعري هغه ځای ته رسولې چې نه یوازې موجوده بلکې راتلونکي نسلونه به هم پرې ویاړ کوي. پروفیسر یوسف جزاب وویل منتظر بیټني د پښتنو هغه اتل دی چې پښتو ادب ته املا یا صحیح لهجه ورکړه. هغه وویل اوس هم ضرورت لیدل کېږي چې د کار لپاره یوه خپله اداره وي چې په دې نورې څېړنې وشي. د لیک ژبې علمبردار د لیک ژبې په حواله سره په لره او بره پښتونخوا چې مطلب دا ده چې یووالی راوستول دا د منتظر صاحب موټو وه، دا د ده منشور ټول عمر یې په دې چې دا چار کړې ده. کمه چار ده خو دومره بنیادي چار ده چې دې نه سترګې پټول چې د کله هم دلته د لسانیاتو په حواله سره چار کېږي د منتظر صاحب نام به چیرې ویر نسي ورته. پوهانو د غونډې ته وینا پر مهال وویل منتظر بیټني پخپله یو لوی پوهنتون و او د هغه په څېر لوی شاعران او ادیبان په پیړیو کې یو نیم پیدا کېږي. دوی وویل د هغه د مرګ نه پس هم خلک د منتظر بیټني شاعرانه افکار خپل مشالونه ګڼي. هغه یو پوهنتون و، داسې پوهنتون و چې صرف د نظم نه و بلکې د نثر هم، د چې کوم صوتیاتو لسانیاتو باندې پوهه لرله هغه ډېرو کمو خلکو ته حاصله وه. ارواښاد منتظر بیټني په کال 1935 کې د ټانک ضلع په ګلان کوټ سیمه کې زیږېدلی و او د فروری په لومړۍ نیټه په کال 2008 کې له دې نیمګړې دنیا څخه ټول عمر لپاره سترګې پټې کړې. نوموړي د ګومل پوهنتون څخه د قانون ډګري هم ترلاسه کړې وه، خو د خپل مزاحمتي او مترقي شعرونو له وجې دوی هم په تېر شوي وختونو کې څو ځله په زندان کې بند کړی شوی و. منتظر بیټني د شاعرۍ ترڅنګ د پښتو املا او علمي مقالې هم لیکلي دي. د هغه په چاپ شوي کتابونو کې 15 حرفونه، 14 اوازونه، 14 حرفونه، 22 اوازونه، د کتاب ستوری او سپرلی به ضرور راځي شامل دي. عدنان بیټنی، VOA، ډیوه، ټانک.